په پنجشیر کې 500 ځوانان د پولیسو لیکو ته جذب شوي او د 2 میاشتې عسکري زده کړو لپاره پروان ولایت ته واستول شول. د دې موخې لپاره جوړ شوو مراسمو کې د پنجشیر والي محمد آغا حکیم وینا وکړه او یاد ځوانانو ته د اسلامي نظام د دفاع او خدمت لپاره د ژمنتیا سپارښتنه وکړه. والي زیاته کړه چې دا ځوانان د امیرالمؤمنین په ځانګړي لورینه د اسلامي نظام لیکو ته جذب شوي او له زده کړو وروسته به هیواد ته خدمت وکړي. نوموړي هغه خلکو ته چې په بهر کې دي او د هیواد او ولسونو د نارامۍ فکر لري وویل چې تاسو د خپلو شخصي اکاونټونو ډکولو او د پردیو موخو د پلي کولو لپاره د ولسونو وینې زبېښلي او اوس هم غواړئ د هیواد د ولسونو په سر تجارت وکړئ. ایرا احساس کرده که ما دیگه آله دستی استخباراتی یهود و نصارا نمیشویم. من بعد ما در مقابل برادر مسلمان خود سلاح نمیگیریم. من بعد ما به خاطر پروژه و به خاطر چند پولی که اونها تاجرای سیاسی که 45 سال از این ملت مظلوم اونها استفاده سوء کردن، اونها برای خود صدها میلیون دلار در اکانت های خود جمع کردن و از ملت خود استفاده سوء کردن. امروز ملت ما الحمدلله دزدارم شناخته و امو تجارای سیاسی رم شناخته و اونو کسایی که پروژه میگیره از یهود و نصارا و در ملت خود بدبختی را میاره اونها را شناخته. الحمدلله امروز جوانای ما به طرف صف امارت اسلامی افغانستان آمده و شانه به شانه و پالو به پالو امرای برادرای دیگه ای که در این نظام خدمت میکنه استاد میشوه. یو شمېر د پنجشیر اوسیدونکي خوښ دي چې په دې برخه کې د اسلامي امارت ورته توجه وکړه او په نظام کې ورته برخه ورکړه. د دوی په وینا چې اوس یې دندې ترلاسه کړي او اوس به خپلو خلکو او هیواد ته خدمت کوي. ما خوش هستیم از این نظام اسلامی است، یک نظام اسلامی است که بالای مملکت حاکم شده. دیگه ما از این حکومت خوش هستیم، از این نظام خوش هستیم. دیگه یک امتیاز برای مردم پنجشیر داده. دیگه الحمدلله که این بعض جوانای ما سر وظیفه شدن و سر چیز شدن، دیگه وظیفه دار شدن. احساس خوشی میکنم که الحمدلله در صفوف امارت اسلامی آمدیم و به عنوان یک مجاهد، به عنوان یک چیز که به خاطر سرباز که به خاطر وطن خود خدمت کنم، به خاطر ملت خود دیگه خدمت کنم. این وطن خود ما، کشور ما باید خدمت کنیم، صادقانه به وطن خود خدمت کنیم. د پنجشیر د امنیه قوماندانۍ د رهبرۍ په وینا دغه ځوانان به له زده کړو وروسته په بېلابېلو برخو کې په دندو وګمارل شي.